بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، د تیر درس په ادامه سره په تیر ویډیو کې موږ په اف ایلس سټیټمنټ باندې کار وکړ. نو په دې ویډیو کې هم په اف ایلس باندې مزید کار کوو او په دې ویډیو کې په یو اگزامپل باندې کار کوو. اگزامپل داسې دی که چیرته یو چا 90 مارکس واخیستل، هغه ته دې ویلی شي ستاسو ګریډ چې دی هغه ستاسو ګریډ ا دی. که چیرته یو چا 80 مارکس واخیستل یا له 80 سره مساوي وي، هغه ته دې ویلی ستاسو ګریډ بي دی. که چیرته یو چا 80 مارکس واخیستل یا له 80 سره مساوي وي، هغه ته دې ویلی شي ستاسو ګریډ سی دی. که یو چا 80 مارکس واخیستل یا 80 سره مساوي وي، ګریډ ډي دی. هغې نه بغیر دې ورته ویلی شي ستاسو ګریډ څه دی؟ ګریډ مو اف دی. همدارنګه یو بل اگزامپل باندې هم کار کوو. که چیرې یو چا مارکس انټر کړل، مثلا 14، هغه ته دې ویلی شي تاسو چې دی جفت دی یا طاق، دغه نمبر تاسو انټر کړی دی 14، دا 14 جفت دی او که طاق دی. نو په دې اگزامپل باندې هم کار کوو او په دې باندې هم کار کوو. نو راځم Eclipse IDE ته، ورته یم int marks f که چیرته مارکس 90 مساوي به ورته وایم، 90 یا 90 سره مساوي وو، ما ته دې وایي ستاسو ګریډ څه دی؟ ګریډ مو ا دی. else if که چیرته مارکس لویو مساوي وو له 80 سره، نو ما ته دې ویلی شي ګریډ بي. else if که مارکس ډیرو مساوي وو له 80 سره، نو ما ته دې ویلی شي ګریډ مو سی دی. else if که چیرته مارکس ډیر وي مساوي وي له 55 سره، نو ما ته دې ویلی شي یور ګریډ ډي. که داسې نه وه، نو بیا دې ما ته اخر کې ما ته دې ووایي که چیرته زما مارکس 80 90 یعنې له 55 نه کم و زما مارکس، بیا دې ما ته څه ویلی شي؟ sorry you are fail. ګورئ پروګرام داسې دی ملګرو، که چیرته د یو کس 90 مارکس اخیستی یا له 90 نه ډېر وي، 90 نه ډېر څومره دي؟ 91 92 تر 100 پورې. صحیح ده؟ یعنې 91 92 93 تر 100 پورې مارکس اخیستی وي، 90 هم و که چیرې، نو بیا د هغه ته وایي ګریډ ا دی. که چیرته چا 80 مارکس اخیستی وو یا 81 تر 89 پورې، 81 82 تر 89 پورې، یعنې 80 نه واخله تر 89 پورې مارکس چا اخیستی وو، هغه ته بي. 80 مارکس 80 نه واخله، 80 هم پکې شامل دی، 80 نه واخله تر 90 پورې، د هغه ګریډ سی دی. د 55 نه واخله تر 89 پورې مارکس اخیستی وو، ګریډ ډي دی. که چیرته چا له 55 نه کم مارکس اخیستی وو او هغه ته دې ویلی شي سوري یور فیل. که زه پروګرام ران کړم دلته کې ما څو مارکس انټر کړي دي؟ 88 دی. نو تاسو ویډیو سټاپ کوئ او ووایئ ملګرو چې دغه 88 په ګریډ ا کې راځي او که په ګریډ بي کې راځي. نو دا ملګرو زه پروګرام رن کوم، دا په ګریډ بي کې راځي. دا ګورئ یور ګریډ از بي، ځکه 88 چې دي هغه ما ویلې چې 80 نه واخله تر 89 پورې مارکس چې دي هغه په ګریډ بي کې راځي. که دا زه 90 کمه، بیا وګورئ دا ماته ګریډ ا کې راځي. که دا 99 شي بیا هم دا ګریډ ا دی. صحیح ده؟ یعنې له 90 نه واخله تر 100 پورې د دې ګریډ ا راځي. خو ملګرو هر وخت ګرانه ده. اوس مثلا زه راځم دلته کې زه 54 ورته وایم، ما ګوره یور ګریډ سوري یور فیل. نو زه هره پیره زه ګرانه ده هره پیره زه راځم او دلته کې زه ورته عدد انټر کوم چې زما مارکس دومره دي. نو څنګه کولی شو چې دغه مارکس له کیبورډ څخه واخلو؟ د هغې دپاره موږ سکینر نه کار اخلو.
سکینر څه شی دی په دې به تاسو ته بله ویډیو کې کار وکړم یوازې زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم چې څنګه کولی شو دغه مارکس له کیبورډ نه واخلو لکه څنګه چې موږ په سی پلس پلس کې موږ څه کول د سی ان په توګه سره موږ مارکس له کیبورډ څخه موږ هغه عدد اخیسته نو سکینر دلته کې تاسو به سکینر نوم واخلئ سکینر چې تاسو هر څه نوم اخلئ مثلا ما زه اس اخلم سمپل صحیح ده اس ایکول ټو نیو سکینر هغې نه پس دلته کې تاسو سیستم ډاټ ان اوس ملګرو چې سیستم څه شی دی سکینر څه شی دی په دې باندې بله ویډیو کې خبره کوم چې د سکینر باندې تاسو ته یو بله ویډیو جوړوم ځکه تاسو شاید ویډیو لین زیاتیږي نو تاسو په دې بیا نه پوهیږئ چې سکینر څه ته ویلی شي نو سکینر باندې تاسو ته مکمل یو بل لیکچر تیاروم صحیح ده اوس دا ولې ملګرو سکینر لاندې ولې ایرر ورکوي ایرر ځکه ورکوي دا امپورټ کول پکار دي امپورټ څه ته ویلی شي ګوره تاسو په دغه ایرر باندې کلیک وکړئ د سکینر ته مخامخ دا 15 چې لیکل شوی ګوره دلته کې راغی import java.utl دې باندې تاسو کلیک وکړئ ډبل کلیک به وکړئ ګوره دا به ټول سلیکټ شو کله سلیکټ شو کنټرول سی کوي او دې ځای کې تاسو دلته کې پیسټ کوي ګورئ هغه ایرر به ورک شي یا تاسو په خپله هم کولی شئ چې ولیکئ import java.utl سکینر صحیح ده اوس بل کار به څه کوئ ملګرو دا خو مونږ سکینر جوړ کړو اوس به دې ځای کې تاسو دا نوي چې دی دا به تاسو نه اخلئ ځکه به دا تاسو به د کیبورډ نه اخلئ نو دې ځای کې به تاسو به ورته وایئ چې int marks دلته کې سکینر نوم چې دی اس تاسو به اوس سکینر پرېږدئ صرف دا اس به هر ځای کې به تاسو دا اس یوز کوئ مثلا زه ورته دلته وایم اس ډاټ نیکسټ INT دا INT مې ولې واخیسته ځکه دلته کې دا مارک چې دی زموږ سره INT دی نیکسټ INT په دې باندې خیر زه تاسو ته یو بله ویډیو کې کار کوم یوازې اوس تاسو دومره زده کوئ چې څنګه کولی شو چې دغه مارکس چې دی مثلا دا 90 زه له کیبورډ نه څنګه واخلم صحیح د هغې پر ما سکینر جوړ کړو که زه پروګرام ران کړم ګورئ دلته کې دا په تمه دی چې مثلا زه ورته یو عدد انټر کړم ما ورته 33 انټر کړ ما ته وایي سوري یور فیل دې ځای کې زه یو میسج کږدم system dot out dot println دې ځای کې زه ورته وایم enter your marks به وایم enter your marks دلته کې ما ورته یو میسج کې خو چې کله هم پروګرام انټر کړم دې ځای کې ما ته اول دی ما نه تپوس کوي چې enter your marks ګورئ که زه پروګرام رن کړم دی ما ته وایي enter your marks سپیلنګ صحیح ده خو دلته کې ام څنګه لیکل شوی ښه بهرحال نو مارکس که زه پروګرام بیا رن کړم ګورئ دی ما ته وایي چې انټر یور مارکس نو دی به موږ ته منتظر یې تر څو پورې چې ما مارکس نه وي انټر کړی پس که زه ورته وایم 9 اتیا چې دی په ګریډ A کې راځي که ګریډ B کې راځي 9 اتیا په ګریډ B کې راځي صحیح ده که زه پروګرام اوس زه څنګه انټر بټن پریس کړم دا به ما ته وایي یور ګریډ از B دا ګورئ یور ګریډ از B دا ګورئ اولې ما ورته ویلي انټر یور مارکس هغې نه پس یور ګریډ از B دا اوس دلته کې زه اوس هر وخت نه راځم دلته زه هغه پاکوم چې 9 اتیا زه به خپل مارکس کوم بس پروګرام تاسو بیا رن کوئ انټر یور مارکس چې مارکس تاسو انټر کوئ مارکس ورته انټر کوئ دا ګورئ یور ګریډ از B بیا پروګرام رن کوئ ګورئ ما ورته 9 شپېته ورکړه 9 شپېته په کم ګریډ کې راځي دا په ګریډ D کې راځي آی تھنک دا ګورئ 9 شپېته او پروګرام انټر کوي دا ګورئ یور ګریډ از D نو دا ملګرو زموږ سره یو اگزامپل چې څنګه کولی شو مثلا یو کس 90 مارکس وي هغه ته دی وایي ګریډ A او که اتیا وي ګریډ B او که اویا وي ګریډ C او که 55 پورې وي هغه ته دی وایي ګریډ D او که د 55 نه کم وي هغه ته دی ویلی شي یور فیل نو ملګرو زه به تاسو ته په دغه سکینر باندې په یو بله ویډیو کې کار وکړم سکینر او په دې اگزامپل باندې چې دا